السلام علیکم ورحمت الله. درنو سانو زمونږ د نن ورځ درس دی د قیمتونو جمع کول د سم فنکشن په واسطه باندې. سم فنکشن په عمومي ډول دوستانو موږ سره درې نوعه ده چې یو سم فنکشن دی، بل سم اف فنکشن دی او بل سم افس چې د اف څخه وروسته د اس توری لري. دوستانو د سم فنکشن موږ په تېرو درسونو کې کارولی دی چې دا ساده د جمع کولو لپاره استعمالیږي. دویم چې د سم اف فنکشن چې د سم اف فنکشن د دوو کلمو څخه مشتمل دی چې یو سم دی بل اف دی، یعنې د قیمتونو جمع کول خو د قید او شرط په واسطه باندې دوستانو. په دې معنا چې دا له مخکې جوړ شوی فنکشن دی چې د خاصو شرایطو په درلودلو سره عددونه د کټګورۍ په بنیاد جمع کوي. دا فنکشن په هغه وخت کې د استفادې وړ دی کله چې موږ غواړو د څو قسمه کټګورۍ څخه یو عدد کټګورۍ جمع کړو. په دې معنا دوستانو فرض مثال موږ افغانستان 14 ولایت لري، په دغه 14 ولایتو کې فقط زه غواړم د ننګرهار ولسوالۍ سره جمع کړم، د نورو ولایتونو سره زما کار نشته. په دغه شرایطو کې موږ د سم اف فنکشن څخه استفاده کوو، ځکه زه غواړم چې د څو کټګوریو څخه یا د څو عددونو څخه یا د څو قیمتونو څخه یو خاص قیمتونه جمع کړم. نو په دغسې حالاتو کې موږ بیا د سم اف فنکشن څخه استفاده کوو. فرمول دوستانو مساوي علامه بیا سم اف لیکو. سم اف څخه وروسته اول موږ د رینج یا ساحه ټاکو چې په کوم ساحه کې موږ غواړو د خپل شرط وضع کړو. بیا دویم چې دی کرایټیریا، د کوم شرط یا د کوم هغه معیار په واسطه موږ کولی شو چې دا عددونه جمع کړو یا وضع کړو په رینج باندې. او دریم چې د سم رینج یا د قیمتونو انتخاب دی. راځئ دوستانو همدغه په عمل ډول ګورو. اولنی فنکشن دوستانو زموږ د سم فنکشن و چې سم فقط د ساده عددونو د جمع کولو لپاره استفاده کیږي ترې. دا زموږ یو جدول دی دوستانو، زه غواړم چې دلته د سم فنکشن وکاروم. دا به زه معمولي شانتې زوم کوم چې موږ ته ښکاره شي. راځم د فرمول یا د فنکشن د ټایپ کولو لپاره لومړی باید د مساوي علامه ټایپ کړو. بعد د هغې نه وروسته سم کوم کلمې چې موږ دلته لیکو یا توري لیکو اتومات هماغه موږ ته د هماغې مطابق کوم فنکشنونه هر څه چې دغه لیست کېږي دوستانو. سم چې ولیکو بعد د هغې نه زه غواړم چې د ای دوه څخه کلم ای دی او رو دوه دی چې د ای دوه څخه تر 15 پورې هغه ستا خوښه ده. که ته فار مثال د ای دوه څخه غواړې تر ای 15 پورې شپږو پورې یوه پورې جمع کړې مشکل نشته. زه غواړم چې د ای دوه څخه شروع تر ای 15 پورې چې اتومات خپله دا سلکټ شو دوستانو، دا عددونه جمع کړم. نو څنګه چې اول مساوي علامه لیکي، بیا به سم فنکشن نوم به لیکي، بیا ساحه به انتخابوي. تاسو کولی شئ دوستانو چې فقط د موس په واسطه هم خپل دغه عددونه انتخاب کړئ. د ای دوه څخه تر ای 15 پورې وروسته قوس علامه اضافه کړئ او انټر. څنګه انټر کړئ تاسو ته اتومات همدا قیمتونه دوستانو راخلي او جمع کوي. دا ساده سم فنکشن دوستانو. اوس راځو موږ غواړو چې د جنډر په واسطه دلته موږ جنډر لرو دوستانو، جنسیت لرو. غواړم چې فر مثال په دغه لیست کې په دغه جدول کې د نرانو یا د میل څومره سفر خرچي ده او همدارنګه د فیمیل څومره سفر خرچي ده، دا دواړه باید زه جدا جمع کړم. د دې لپاره زه ساده دلته ما یو کالم اضافه کړو، بیا دلته زه ټوټل لیکم چې د ټوټل به ما دلته وښیي. زه دلته غواړم چې اوس یو ډراپ ډاون یا یو لیست اضافه کړم. د هغې لپاره ځم ډیټا ته، ډیټا والیډیشن ته، دا راځم لیست. په لیست کې زه اول میل لیکم بیا فیمیل لیکم، بیا اوکې اتومات زما ډراپ ډاون جوړېږي. کله زه د ډراپ ډاون کې زه میل انتخابوم دلته باید ما د میل هماغه کوم مجموعه چې دلته د جدول نه راواخلي، او کله چې زه فیمیل انتخابوم دلته باید د فیمیل مجموعه ماته راواخلي. نو زه فنکشن استفاده کوم دوستانو سم اف. اول رینج دی، په رینج کې زه دغه ساحه انتخابوم چې د دې رینج په بنیاد باندې باید ماته قیمتونه جمع کړي. بیا د هغې نه کرایټیریا ده، زما کرایټیریا دغه ده. زه دغه کرایټیریا په وضع کولو سره په دغه کالم باندې هماغه کوم قیمتونه د هغې چې دغه جمع کوم. بیا وروسته سم رینج دی، زه غواړم چې دغه کرایټیریا یا معیار په واسطه په دغه کالم باندې دغه قیمتونه زه جمع کوم. هماغه قیمتونه انتخابوم او بیا هغې څخه وروسته قوس بندوم او انټر. نو اتومات ماته د میل چې کوم دلته سفر خرچي ده یا سفر کوم اندازه چې د قیمتونه دي هغه جمع کړه ماته. اوس که زه فیمیل انتخابوم نو د فیمیل ماته انتخابوي. دا دوستانو د دوی د سم اف فنکشن استعمال چې موږ کولی شو د سم اف فنکشن په واسطه خپل کوم قیمتونه چې دي د شرطونو په وضع کولو باندې جمع کړو دوستانو. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.